جنرال سمیع سادات له اشرف غني سخته ګیله وکړه او ملا یعقوب ته هر څه د اشرف غني په هکله واضح وویل. سمیع سادات د اشرف غني هغه لوی راز افشا کړ چې له کبله یې پوځ رنګ شو. په سلامونو مو هرکلی کوم د IFG نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره IFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د پخواني پوځ نامتو جنرال سمیع سادات په خپله وروستۍ مرکه کې د افغانستان د پخواني ولسمشر اشرف غني په هکله مهمې څرګندونې کړې دي. د سیګار له لوري په خپاره شوي یو راپور کې راغلی دی چې جنرال سمیع سادات ویلي اشرف غني داسې یو کس و چې په وروستیو کې په هر چا شک کاوه. د پوځ ډیری جنرالان یې له دندې لرې کړل، ځینې نور یې تبدیل کړل. اشرف غني په خپل پوځ نور باور له لاسه ورکړی او په خپلو خلکو یې باور نه درلود او ورسره ویره وه چې امریکا غواړي دی نور په کور کېنوي او په وړاندې یې په دسیسه جوړولو بوخته وه. له بلې خوا ملا محمد یعقوب مجاهد وایي د پاکستاني ځواکونو مراکز مو په نښه کړي. د طالبانو دفاع وزارت د دوی د سرپرست وزیر یعقوب مجاهد له قوله لیکلي چې طالبانو پر ډیورنډ کرښه د پاکستاني پوځیانو د بریدونو په غبرګون کې د هغوی ځینې مرکز هدف ګرځولی دی. د طالبانو دفاع وزیر په ورته وخت کې په هر ډول حالاتو کې چمتو دی چې د تیری ځواب کې تیری وکړي. پر پکتیکا، خوست او کونړ ولایتونو د پاکستان جیټ الوتکو د تیرې شپې برید کې یو شمېر ماشومان شهیدان او ټپیان شوي دي. د IFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.